او وای یاره شو اوس را په یاد شو زما یار عثمان خو ډېر غټ افسر جوړ شوی دی زما یو کوچنی کار دی ټلیفون ورسره وکړم چې چیرې دا کار راوکړي ما ول زه یو غریب سړی یم مسکین سړی یم که د زما د نوکرۍ کار راکړی وای انشاءالله ورته لا ناست الله پاک بې ثوابونه درکړي الله پاک بې تا ته اجر درکړي الله پاک بې ډېر ثوابونه تا ته درکړي انشاءالله ورته کوشش دله کوم الله دې حفاظت وکړي مننه شکریه السلام علیکم عثمان خانه وعلیکم السلام ستړی مه شه وروره خیریت ښه یې جوړ عثمان خانه شکر دی الحمدلله نه مې وپېژندلی وروره یاره زردا خبرې کوم څنګه مې نه پېژنې یاره او زرداد خانه څنګه یې وروره ښه یې جوړ یې د الله احسان دې شکر دی یاره ما واورېدی غټ افسر جوړ شوی و افسر خو جوړ شوی یم خیر کار یاره زه دفتر له درځم بیا عدالت درته وایم ښه دفتر له راځې او اوس دا دفتر پر کوم ځای دی زما دفتر په سپینې روډ باندې دی بس زه عدالت ته درځم که خدای کړي بس هلته راځه په دفتر کې یم صحیح ده ټیک دی مننه ده سیاله سر ته دی وکړه ساتکي دپاره زما افسر جوړ شه زه به ستا نوکر شم سر نو زه څنګه ستا په کرسۍ کې ستا پر ځای کښېنم نو بس زه څه درته وایم بس هغه کوه صحیح دی سر صحیح ده راسه کښېنه السلام علیکم عثمان خان وعلیکم السلام زرداد ستړی مه شې خیر مسایل څه به کوې دا ځمه منځم یې ولې تا خو زه غټ افسر یم نو ته بیا داسې کوې یا زه د غټ افسر سره نوکر یم ښه و تر ځه ته به هلته د افسر سره کښېنې مجلس به وکړې زه به دا پرېنځومه دورې به بیا دفتر له درسم بس بس ته مه راځه زه خپله غټ افسر له ورځم هغسې مجلس کوم ښه و بس ورسه صحیح ده ورسه السلام علیکم سرجي جوړ په خیر تکړه څنګه خیریت ښه ولې نه اوس دې سرجي څنګه خیریت دی طبیعت صحت برابر دی ښه ټیک ټاک یې د الله احسان دی الحمدلله دفتر انډوالان عثمان څنګه دی ګرده ښه شکر دی الحمدلله ګرده برابر یاست دی استاد بای دی سرجي ډېر راباندې ګران شو ډېره سخته هم درسره ولګېده ښه تر عثمان ډېر در باندې ګران شو یار عثمان خو واضح طور کې انډوال دی عثمان خو واضح طور کې د تر عثمان هم لس ګناه واره زیاته درسره ولګېده ښه دونه دې راسره ولګېده او بھائی جلا اخلاق به درکښې دی جلا دغه به درکښې دی ښه ها دی سر راسه افسر ته یې که دی دی یاره مزدورات غواړم سر دی دی سر ما ته ویلې ول یاره زما یې انډوال را روان دی زه د دورې وزن د لس منټ دپاره تا او سر کښېنه زه زما انډوال ټسټوم چې دی لالچي دی که زما د زړه یار دی بس زرداد خانه نه شاباش ډېر لالچي انسان وختلی ما ته کتلی چې په تا کې لالچ شته که نشته که ته زما د زړه انډوال ما دغه سړی راوستې په خپله کرسۍ کې مې کښېنوم ما ستا لالچ کتی ورته ډېر لالچي انسان الله پیدا کړی انډوالي دې پرېښوله لالچ پسې ولاړې اوس زه غټ افسر نه وای بیا خو نو تا د ما سره یاري نه کوله ډېر لالچي انسان الله پاک پیدا کړی د هېڅ چا نه دی خوښ لالچي انسان هلکه ورسه مېلمه دي چای مه یې راواخه یا چای نه کوم ورور نه کوم چای نه کوې بس ځه ولاړ شه نو بیا ناست چې شته لالچي مې یو څوک نه دي خوښ زما د افسرۍ دغه دې کوئ ځه ولاړ شه صحیح را روان یې لالچیان د هېڅ چا نه دي خوښ د غټ افسرۍ دپاره روان یاست دلته یاري او دوستي ووینئ چې غټ افسر دی غټ افسر دی چې هغه مزدور وویني بیا ځان واچوي لالچیان دا ګرده دنیا دا زموږ علاقه که څه ده زموږ سیسټم که څه ده لالچ خراب کړی دی هلکه ته ورسئ ښه چای ورته ووایه پر دا سر مې دی وچ کلک درشو دا زما انډیوال په لالچ پسې رایله سوی